حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه سړی زموږ د ډلې نه دی چې یوه ښځه د خاوند خلاف را اوچته کړي یا یو غلام د خپل بادار او آقا خلاف اوچت کړي. تاسې به په خپل کلي او کور کې لیدلی وي د بعضې خلکو دا عادت وي چې څه خلک د نورو په خلاف اوچته وي او د ځینې ښځو دا عادت وي چې ښځې د خپل خاوند خلاف اوچته وي. د هغې ښځې د خاوند شکایتونه ورته کوي، د هغه خاوند بې پروایي د دې ښځې په ذهن کې اچوي تر څو دا ښځه د خپل خاوند په خلاف اوچته شي او د ښځې په ذهن کې نفرت او شکایت پیدا کړي. داسې به ورته وایي چې ستا د خاوند آمدني او د هغه تنخوا خو ډیره کمه ده، په دې پیسو باندې خو څه نه کیږي، ستا خاوند بیکاره دی، تا به ښه نه ساتي، تا ته سونه او زیورات نه اخلي، ستا خاوند په نورو خلکو باندې خرچې کوي، تا ته هیڅ نه راوړي، خپل ورور ته هر څه ورکوي، خپلې خور ته ورکوي، خپلې مور ته ورکوي، خپل پلار ته ورکوي او تا ته هیڅ نه درکوي. داسې قسمه خبرو سره ښځه د خاوند خلاف اوچتوي. خویندو داسې کار بالکل جایز نه دی. د کور دننه تعلقات خرابول او په هغې کې خلل اچول دا د اسلام په مقدس دین کې یو ناروا او حرام عمل دی. د دې نه باید موږ او تاسې ځان وساتو. شته داسې نارینه هم شته دی او داسې خویندې هم شته دی چې خپله ښځه د خپل خاوند په خلاف اوچتوي. اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د داسې ښځو او د داسې نارینهو نه بېزاري ښودلې، حتی دا یې ویلي چې دا زموږ د ډلې نه دی. لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیده. رسول الله فرمایی هغه سړی زموږ د ډلې نه دی چې یوه ښځه د خاوند خلاف راوچته کړي یا یو غلام د خپل آقا او بادار په خلاف راوچت کړي. شته ډېرې داسې ښځې شته، خو همدا اوس چې زما خبرې اوري او تر اوسه داسې کار کړی وي چې ښځه د خپل خاوند خلاف اوچته کړي وي، همدا اوس دې توبه وباسي. الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي چې یا الله زه نه پوهېدلم دا کارونه مې کړي، خو اوس پوه شوم یا الله تا نه بښنه غواړم، بیا به دا کار نه کوم. امید دی چې الله ربالعزت ورته بښنه وکړي. او که ټول ژوند همدغه شیطانات او همدغه منافقات د دې عمل وي، نو الله رب العزت به د آخرت په ورځ داسې ښځې سره سخت حساب کوي. دا جنتي ښځه نه بلکې دا جهنمي ده. همدارنګه د ابو داود، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې بغیر د سخت ضرورت نه د خپل خاوند نه طلاق وغواړي نو په هغې باندې جنت حرام دی. داسې غوښتنې به تاسې په خپل کلي او کور کې ډېرې لیدلې وي. ډېره بښنه غواړم، الله دې موږ ترې وساتي. داسې ښځې هم شته چې خاوند لري، خو کله چې په زړه کې د بل چا سره مینه پیدا شي نو د دې فاسدو تعلقاتو لپاره راشي هغه مفسده خپل خاوند ته کینی چې ما ته به طلاق راکوي، حتی خبرې تر محکمې او تر قاضي او تر څارنواله پورې هم ورسیږي. نو کومه ښځه چې هغه بیا خپل عزت هم نه ګوري، د خپلو اولادونو تربیت هم نه ګوري، د خپل خاوند عزت او ابرو هم نه ګوري، داسې کارونه کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فحرام علیها رایحة الجنه. په داسې ښځې باندې د جنت بوی حرام دی. او حال دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې راځي چې د جنت بوی تقریبا در 40 کالو اندازه مزله پورې رسیږي. دا به د جنت نه دومره لرې پرته وي چې هلته به د جنت بوی هم د دې پوزو ته نه ورځي. طلاق د الله رب العزت په نزد باندې په جایزو څیزونو کې ډیر ناخوښه څیز دی، ځکه دې سره د دوو خاندانونو ترمنځ عناد او مخالفت پیدا کیږي.
د جنگ جګړو نه علاوه د نورو ډیرو ګناهونو سبب جوړیږي، تعلقات ورسره خرابیږي، رشتې ختمیږي. او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د جوړ او د رابطې تاکید شوی، د قطع تعلق نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، مضمون کار ښودلی دی.